که ښځه مو کوروالي کولو ته نه راضي کېږي نو په دې طریقه یې راضي کړئ. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. امید لرم چې تاسو به هم ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ او دا ویډیو به راسره تر پایه وګورئ. د ویډیو د شروع کېدو مخکې باید یوه ضروري یادونه وکړم. که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب نه مهرباني وکړئ چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ او د زنګ نشان هم کلیک کړئ. دوستانو، دا چې ځینې وختونه ښځه نه وي اماده د دې لپاره تر څو کوروالی ورسره وشي، او بل طبیعي خبره دا ده چې د ښځې شوق زر نه راځي. نو تاسو د دې په خاطر چې ښځه کوروالي ته راضي کړئ او ښه خوندور کوروالی ورسره وکړئ، باید د ښځې سره ځینې کارونه وکړئ. دا خو د دې لپاره چې که چېرته تاسو د ښځې سره د شوق پرته کوروالی وکړئ، یعنې د ښځې شوق نه وي راغلی او تاسو ورسره کوروالی وکړئ، نو ستاسو ترمنځ به مینه او محبت هم کم وي او ښځه به خوند هم نشي ترې اخیستی، او دا ښځې ته ډېر زیات نقصان لري، ځکه چې ښځه خو هم خپل زړه لري او شوق لري. نو تاسو باید د ښځې شوق هم ورپوره کړئ، داسې نه چې صرف د خپل ځان په کیسه کې وئ او د ښځې په کیسه کې نه وئ. نو د دې لپاره تاسو باید ځینې کارونه وکړئ چې هغه کارونه په دې ډول دي. اول خو هم که چیرې تاسو غواړئ چې د خپلې ښځې سره کوروالی وکړئ، نو په اول کې چې کله تاسو د خپلې ښځې سره کوروالی شروع کوئ، د کوروالي کولو مخکې تاسو د خپلې ښځې سره د مینې خبرې وکړئ او ورسره د مینې محبت کیسې وکړئ چې په دې سره د ښځې شوق راځي. که په دې سره هم ونه شو، تاسو کوښښ وکړئ چې خپله ښځه په غېږ کې ونیسئ او د ښځې په وجود لاسونه ووهئ، د ښځې څخه خوله واخلئ، د ښځې څخه مچکې واخلئ او د ښځې د وجود په حساسو ځایونو باندې لاس ووهئ، لکه سینې او شا طرف کوناټي، چې په دې سره د ښځې په وجود کې سور اور بلیږي او سم شوق ورباندې راځي. نو په دې سره به ستاسو د ښځې شوق راشي، او کله چې شوق راغلو بیا هغه کوروالی هم فایده لري، هم خوندونه لري، هم به تاسو خوشحاله وئ، هم به ستاسو میرمن خوشحاله وي. نو دوستانو، هیله چې زموږ د ویډیوګانو غلط مقصد وانخلئ. زموږ ویډیوګانې د فحشا د خپرولو په خاطر نه دي، بلکې ستاسو د معلوماتو لپاره دي. ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.